سلامونه او نیکې هیلې. د ویډیوګانو په دې لړۍ کې هڅه کوو چې د افغانستان قومونه او په خاصه توګه د پښتنو د مختلفو قبیلو ځایو او خیلونو پیژندګلوي تاسو ته وکړو. په دې هکله زموږ سره د دوه کتابونو نه به استفاده کوو. د افغانستان قومونه چې لیکوال شهسوار سنګروال نیازی دی او بل کتاب پښتنې قبیلې وپېژنئ ډاکټر لطیف یاد لیکلی دی. د دې دوه کتابونو به استفاده کوو چې د پښتنو کوم څلور غټ ټبرونو په پښتانه په څلور کومو غټو ټبرونو کې ویشل شوي دي که غورغښت، سربند، بیټني او کرلاني به تاسو ته در پیژنو. د هر یو سره چې کومې تړلې پښې دي هغه به درته معرفي کوو. په دې سلسله کې اول مونږ راځو غورغښت. غورغښت څوک دي؟ غورغښتي پښتانه د پښتنو دغه ټولنیزه ډله په تاریخ کې ډیره مشهوره ده او ډیرې څانګې او خیلونه ورپورې تړل شوي دي. ډیر څېړونکي په دې ټینګار کوي چې غورغښت درې زامن لرل چې دانی، بابي او مندو نومېدل. پایین اکبري، حیات افغاني پښتانه د تاریخ په رڼا کې په طنز او په نورو لسګونو کتابونو کې د دې ټبر په اړه څرګندونې شوي دي او ځینو داسې په ګوته کړي چې دانی څلور زامن لرل: کاکړ، ناغر، پڼی او داوی. داوی درې زامن لرل چې نومونه یې په ځینو شجرو کې همړ، دومړ او خوندي کښل شوي دي. د پڼي یا پاڼي اولاده په دغو نومونو یاده شوې ده: خساني، باروزي، زمري، قاسم، مرغزايي، ساهنګ او دیپال. په وروستۍ یادې شوې پښه کې ملیزي، عمرخیل، ممیزي، میر داود راځي. په خزانې کې راغلي پښې په برګزي، خوځښت، ثاني د دوه زامن لرل چې مسعود خیل او کری خیل نومېده. شکون، لهون او یاسین د ده اولاده عثمان خیل او شیري خیل ده. ناغر څلور زامن لرل خو د کاکړ د اولادې شمېر د نورو په پرتله ډېر په ګوته شوی دی.